الله الرحمن الرحیم. هلکانو ټول نړومبې ستاسو ډېره مننه چې دې یخنۍ ته ناست یې موږ اورئ. ښه د افسر بای ډېره مننه، سوراوال انګار صاحب چې داسې مزیدار پروګرام یې راجوړ کړو، بیا تاسو موږ ته دورو په مینه ناست یئ. ستاسو څخه هم ډېره مننه چې دلته راغلي یئ، دغه پروګرام مو ښایسته کړ. صدر صاحب اجازت ته شعر به ووایم. ښه وایي چې نه د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده، د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده، لالي دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار. د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده، لالي دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار. دا مسله په کمبل نه حل کېږي. او خېټه یې د خور په عیسه ایښې ده، هسې طوافونه د کعبې کوي او سخته د اوسینه د درمانه یار، ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي. او وخت دې مهربان په خرافاتو وي، موږ به د حالاتو جنازه کوو. تور مو د دښمن وي د تیارې په شان، خپله فیصله به په ډیوه کوو. او یاره زړه مې خولې پورې راغلی دی، ځان چرته وزګار کړه یوه شپه کوو. او خبره د قسمت ته تا منبر نیولی دی، ملا صاحب ما د ځینې سر نیولی دی. خبره د قسمت ته تا منبر نیولی دی، ملا صاحب ما د ځینې سر نیولی دی. او زما د خوشفهمۍ وجه ازغی و چې راتلم، ما ویګنې که یار رانه څادر نیولی دی. درمانه تورې زلفې دي خورې د یار په مخ، درمانه که مغلو اشنغر نیولی دی. ظاهر لالا کتاب هم چاپ شوی دی، ما ولې یو ځل مبارکي ورکړې ده، خو اوس بیا ستاسو د طرف نه دې مو ته مبارک وي. د مامبړ غېږه کتاب چاپ شوی دی. نو ظاهر لالا کتاب به کوم ځای میلاویږي ستاسو که د هلکان غواړي؟ بیا حضرت علي ګران سره غروشتو کې میلاویږي، هغه کتاب هلته ناغستی شئ تاسو. شعرونه دي چې موده وشوه ستا تر ور نه یم ورغلی، زه جنت ته په چکر نه یم ورغلی. موده وشوه ستا تر ور نه یم ورغلی، زه جنت ته په چکر نه یم ورغلی. نه نه یاره ستا په سترګو کې به روک شم، دومره لرې په سفر نه یم ورغلی. او د یو ښکلي نه مې کلکه غاړه تاو کړه، زه په دومره ښه منظر نه یم ورغلی. و یار ته انتظار دی چرته کړی دی، یار ته انتظار دی چرته کړی دی، او بیا په سر د دار دی چرته کړی دی. چرته خپل ضمیر ملامت کړی، ځان باندې گزار دی چرته کړی دی. او شیخ له تزبو دی شرمیدلی، ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی. د لګېدلي زړه صدر صاحب وایي د لګېدلي زړه پیوند خراب شو، د لګېدلي زړه پیوند خراب شو، خدای زمانه خدا ژوند خراب شو. څنګه د خلکو څه مزه نشته دی، او که زمونږ د خولې خوند خراب شو، هغه چې و د تسبیحاتو پابند، هغه سړی ستا په مړوند خراب شو. او د بیلتون غم بل د هجر ناتمام غم، زما غم او د یعقوب علیه السلام غم. د بیلتون غم بل د هجر ناتمام غم، زما غم او د یعقوب علیه السلام غم. د بیوسو په جیبونو خبرداره، زما مور به ګور ته اوسي د احرام غم. د بیلتون غم بل د هجر ناتمام غم، زما غم او د یعقوب علیه السلام غم. د بیوسو په جیبونو خبرداره، زما مور به ګور ته اوسي د احرام غم. او د جدایۍ هر سړی غم د خپل مکان جاړي. هلکه ما سره روماني شاعري نشته، ټوله سنجیده شاعري ده، خفه نه شئ. چې هر سړی غم د خپل مکان جاړي، زما مور ځکه په باران جاړي. هر سړی غم د خپل مکان جاړي، او زما مور ځکه په باران جاړي. چې په ګاونډ کې مې څه ښه پاخه شي، ما ته بیا کور کې ماشومان جاړي. چې په ګاونډ کې مې څه ښه پاخه شي، ما ته بیا کور کې ماشومان جاړي.
یا څوک یتیم پلار پسې چغې وهي یا خو بلال د پازان جاړي یا څوک یتیم پلار پسې چغې وهي یا خو بلال د پازان جاړي زما واړه قسمت کې ماته تلی او زما بچی زما پشان جاړي زما واړه قسمت کې ماته تلی زما بچی زما پشان جاړي درمانه څوک وای باران وریږي دا زما غم باندې اسمان جاړي حسور اول انګار صاحب دغه فرمایشو کو دای ته دی ډالۍ وی چې دومره غریبوم چې ګندلو لایستنه نه وا بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وا غریبی داسې چې ازغیم پازغي واسم قسمت می داسې چې پټول کې لګي غنه نه وا سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې او باسل نن ملیدل دی او مزدور د لاس سرمنه نه وا د خپل احساس د سوري لاندې مې دمو کړل او د خار کوڅې ټولې پخې وي شرطونه نه وه درمانه تلې مې کدی تم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه دا هلکان فرمایش کوي د دې غزل بیا بیا چې وایي دروازې سره تر غاړې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر دی یم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې برابر دی یم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن دیوال سره چې لاړې دروازې هغه څه چې غم هم دی مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې چای والا وایا ملګری چای صاحب وای چې صاحب دغه شعرونه غواړي چې طلب می د سړځي په سو واره لکه چای طلب می د سړځي په سو واره لکه چای په زړه می داسې لګي خپل یار لکه چای زستا راغلی خط کې لفظ لفظ ته کوزیږم خوندونه تی ناخلم په کلاره لکه چای او په مینه کې ناکامو لاسنیوې زمانه وکي زوته هم پیش کې لانګاره لکه چای واحد دا یو نشه دی چې مولا ته هم جایز ده ته هم داسې رواشیه کزاره لکه چای درمانه محبت ګورې دوست پنی چڼې دي ملاو به داسې نشي په تیاره لکه چای او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپنه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس رات په هم وهي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نم راځي سړی چې درنه وغواړم جاوید اقبال شعرونه غواړي وي چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم ردی عمل به دې وي څه مثال خبره کوم زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوې کرابهیږي دې رانجه مثال خبره کوم او په موده پس راغلی په سترګو کې دې سره وړي مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم او زما د درد به درته وشي اندازه درمانه چې زه شم ته او ته شې زه مثال خبره کوم ما ته نه دی یاده لکه دغه شعرونه نور دي چې د امن غږ خو به پې بد راځي د امن غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنگ دی دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنگ دی ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم واده به بیا شي که نظار جنگ دی په ډیرانونو جنگ کوونکو خلکو په وسایلو هم په کار جنگ دی او یاران د ما پسې مورچي وګوري د یار د زلفو په اختیار جنگ دی د کار سرونه په وطن پرې شو او د بې سرو په دستار جنگ دی ډېره مننه ډېره مهرباني